د مزار شریف ښار اتمې ناحیې نور خدا سیمې کې دا د الکولي مشروباتو هغه کارخونه ده چې له څو مودې راپدې خوا د 209 الفت قلي اردو کشفي ځواکونو له لوري تر څار لاندې وه. پکې شاوخوا 300 بوتله څښونکي الکول کشف او ضبط شوي. موږ له سرحد څخه چې کوم مشروبات راوښتي وو په بوشکو کې هغه مو تعقیب کړي وو. د هغې په مورد مو یو نفر ونیوی. بیا د هغې طریقې څخه موږ ته په مزار کې 7 حوزه کې د نور الخدا په سیمه کې یوه حویله یې راته وښودله چې په دغې کې موږ دغه شیان په بوتلو کې اچوو او دغلته یې جوړوو. بیا د دې ځای څخه ټاپې او شای دلته پېښ کوو. بیا نورو ولایتو ته استوو. نو په دغه مورد باندې موږ نفر نیولي دي او دغه نورو ولایتو کې چې کوم ځایونه یې دی ټول راته په ګوته کړي دي. انشاءالله په هغو پسې عملیات روان دي انشاءالله چې هغه به ډېر ژر لاسته راشي. ورته مهال د 209 الفت قلي اردو ویاند میشتو ولسونو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. وایي خلافکارو ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د امنیت ترڅنګ غیر اخلاقي کړنو ته لمن ووهي. په سمت شمال کې د 209 الفت قلي اردو قمندانۍ اړوند دفاعي ځواکونه ستاسې په خدمت او چوپړ کې دي. هر هغه څوک چې د دې هیواد او د دې هیوادوالو د دې ولس او د اسلامي نظام په مقابل کې خنډ او ځنډ جوړوي هغوی به انشاءالله العزیز قانون منګولو ته سپارل کیږي. بل لور ته بیا بلخ میشتي ولسونه د دا ډول ناوړه کړنو مخنیوي ستاینې ترڅنګ د سرتیرو لاسته راوړنې او د شته امنیتي فضا هرکلی کوي. موږ په دې باندې خوشحاله یو، د دې طرفدار یو، د دې پلویان یو چې په هر ځای کې دا رقمي فتنې باید هغه له منځه ووړل شي. دا داسې یو مضر مواد دي چې په دې باندې آینده نسل دې موږ خرابېږي. هر هغه څوک چې ځان ته مجاهد وایي، مسلمان وایي او طرفدار د اسلامي باید دغسې شیانو باندې پرده راکش نه کړي. کوم څوک چې پیږي چې کاروبار یې کوي هغه باید ونیول شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو. مجاهدینو چې دلته راغله زحمت یې وست ټول انشاءالله ترې خوشحاله دي. دا شاوخوا همسایګان ټول ځای خوشحاله دي انشاءالله. د هیواد شمال کې د 209 الفت قلي اردو کشفي او امنیتي ځواکونو له لوري دغه کارخونه داسې مهال له منځه وړل کیږي چې تر دې وړاندې هم اړوندو سیمو کې دې ته ورته کارخونې کشف او په تړاو یې لسګونه تورن کسان د قانون منګولو ته سپارل شوي.